د کور دشمن ښځې خپل خاوند په بېدردۍ وژلی دی او بیا خپل یار سره په موټر سایکل تر داسې ځایه پورې وړی چې هلته یې مړی غورځولی دی چې په موږ باندې شک ونه شي. دغه ښځه چې د 3 بچو مور ده ګلپام بیبي نوم یې دی او د دې جنه یار چې پی به یې خرڅولي الیاس نوم یې و او د دوی دواړو یارانه همداسې جوړه شوې وه چې دې هلک به د دې ښځې کور ته پی ور وړلې او همداسې یارانه دوستانه جوړه شوې وه. دغه قاتل چې الیاس نوم یې دی وایي چې ما سره په دې قتل کې دا ښځه هم شریکه وه او دا ټول پلانینګ دې ښځې جوړ کړی و چې خپل خاوند یې راباندې مړ کړو. خو ښځه وایي چې زه هېڅکله هم نه یم خبره، هلک زه مجبوره کړی وم او زما د مجبورۍ نه یې غلطه فایده اوچتوله. هغه وایي چې زه هېڅکله خبره نه وم چې دې هلک زما د خاوند په خلاف داسې پلان جوړ کړی دی. دا زمونږ کور ته راغلی او زما په خاوند یې ګزارونه وکړل تر څو چې ما څه کول نو زما خاوند یې وژلی و. بیا یې ما ته هم دمکي راکړه، راته یې وویل چې که ته ما سره دا مړی سنبال نه کړي نو تا به هم ووجنم. نو ما د خپلې ویرې نه ورسره مړی ځای ته ورسولو او بیا زه مور کره لاړم چې هغوی را باندې پوه شول او بیا یې پولیس ته اطلاع ورکړله. الیاس چې دغه قاتل دی ده هم واده کړی دی او یو زوی هم دی. ډیره د افسوس خبره ده چې په انسان باندې خپل شهوت دومره غالب شوی دی چې د خاوند درجې ته هم یوه ښځه نه ګوري او داسې په بېدردۍ سره د خپل یار په مرسته خپل خاوند وژني. قدرمنو، دا دردونکې واقعه په پاکستان کې شوې چې ډیر خلک یې خفه کړي دي. د پښتو پوسټ چینل دا ویډیو او دا خبر تر همدې ځایه و. په آینده کې له نورو تازه خبرونو او په زړه پورې معلوماتو لپاره زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکې هره ویډیو تاسو ته په وخت در ورسي. ډیره مننه.